د لویو بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. ګلاليو ماشومانو بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د دویم ټولګي پښتو مضمون څه تاسو سره یم. زموږ د نن ورځې موضوع ده یا لوست مو دی، عنوان مو دی علم او پوهه. علم او پوهه او لوست مو هم د کتاب دویم دی. آفرین، دریم لوست د کتاب دی او راځو د دې لوست یعنی د کوم لوستونه چې مخکې هم لوستي د هغه سره لسمه برخه راځي. بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره راځو خپل لوست پیلوو. ګلاليو زده کوونکو تېره ورځ هم موږ لوست چې ولوستو هغه و د زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه و چې موږ هغه لوست ولوستو. تاسو معلومات ترلاسه کړل د خپل ګران پیغمبر په اړه چې زموږ ګران پیغمبر د ماشومانو سره ډېره زیاته مینه درلودله او دا مو هم ولوستل چې زموږ ګران پیغمبر ویلي وو چې زما د امت څخه نه دی هغه کس چې د لویانو درناوی نه کوي او کشرانو ته هم شفقت نه کوي. نو تاسو ګلالي ماشومان په دې پوه شوئ چې تاسو باید خپل میندو پلارونو ته په کور په ټولنه کې ټول مشران چې کوم دي تاسو ورته درناوی وکړئ ځکه چې ستاسو پیغمبر یعنی زموږ ستاسو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره کړې. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست. ګلاليو زده کوونکو څنګه مې چې تاسو ته ویلې دریم لوست دی علم او پوهه. تاسو د علم او پوهې په اړه معلومات لرئ. تاسو پوهیږئ چې پوهه یعنی څه شي ته وایي. پوهه څه شي ته وایي؟ پیژندنې ته وایي، خبرتیا ته وایي، د یو شي په اړه معلومات ترلاسه کولو ته وایي. دې ته پوهه وایي. مخکې له دې هم تاسو د پوهې په اړه یو څه معلومات هم په خپل ذهنونو کې درلودل او پوهېدل چې تاسو پوهېدئ چې پوهه څه شي ته وایي. ګلاليو زده کوونکو بیا هم زموږ عنوان د نن ورځې دی علم او پوهه چې انشاءالله تاسو به نن لوست کې دغه موضوعاتو باندې بحث وکړئ چې علم یا پوهه څه ته وایي. خو د موږ دغه نن ورځې لوست چې کوم دی په دې کې تاسو ته وایم چې موخه څه ده، څه باید په دې درسي ساعت کې تاسو زده کړئ. ګلاليو زده کوونکو موخه د لوست هم څه ده؟ د تورو ترکیب دی یعنی د کلمو جوړول دي چې څه ډول موږ د تورو څخه کلمه جوړه کړو او همدغسې لیکل دي، لوستل دي، سم لوستل او د دې ترڅنګ د پوهې په اړه معلومات ترلاسه کول دي او د هغه په ارزښت پوهېدل دي. ګلاليو زده کوونکو تاسو ګورئ دلته ستاسو په شان ګلالي ماشومان دي زده کړه کوي. دلته ماشومانو ته ګورئ دوی ښوونځي ته روان دي. څه لپاره روان دي؟ ځکه چې دوی غواړي علم یا پوهه ترلاسه کړي. نو ګلاليو ماشومانو دلته ګورو په دې انځور کې دلته څه دي؟ کتابتون دی. کتابتون کې ماشومان څه کوي؟ زده کوونکي څه کوي؟ هو دوی کتابونه مطالعه کوي، خپل کورنی کار تکمیله کوي. نو تاسو ګلالي ماشومان چې دغه شپې ورځې زه له تاسو سره نه یم، ستاسو ښوونکي له تاسو سره نه دي، تاسو نو کولی شئ چې کومه بل کتاب چې ستاسو په کور کې وي، ستاسو د کور په کتابتون کې وي، تاسو کولی شئ د دې لوستونو ترڅنګ هغه هم ولولئ او زده یې کړئ. نو دلته ښوونځي ته روان دي، دلته هم د ښوونځي کتابتون دی. خیر که موږ تاسو په ښوونځي کې نه اوسو، په کور کې اوسو، خو کیدای شي ځینې کتابونه مطالعه کړو، په هغه باندې ځان پوه کړو او د خپله پوهه پرې زیاته کړو. بیا هم راځو د علم او پوهې په اړه تاسو ته لوست لولم. تاسو په دقیق ډول دلته متوجه اوسئ. علم پوهې ته وایي. هر څوک چې ډېر لوست وایي هغه علم زده کوي. پوه او هوښیار انسان ترې جوړېږي. څه مو ولوستل؟ علم پوهې ته وایي هر څوک چې ډېر لوست ووایي هغه علم زده کوي. ډېر ښه.
پوه او هوښیار انسان ترې جوړیږي. یعنی که چیرې تاسو ګلالي ماشومان علم زده کړئ، پوهه هم خپله لوړه کړئ، زیاته یې کړئ، هغه وخت دی چې ستاسو نه یو هوښیار انسان جوړیږي په راتلونکي کې. نو هر څوک غواړي چې په راتلونکي کې د خپلو موخو ته ورسیږي. د موخو د رسیدو ترڅنګ هغوی غواړي چې په ژوند کې بریالي اوسي، بریالی ژوند ولري. نو ګلالي ماشومانو تاسو هم همدا غواړئ. نو زه ستاسو څخه هیله کوم چې تاسو هم د دې ګلالي ماشومانو په څیر کله چې ښوونځي ته ځئ خپل کتابونه مهالویش ټول منظم جوړ کړئ، بیا ښوونځي ته ځئ. یعنې شپې چې کله کور کې د خپله مهالویش وګورئ چې کوم مضامین لرئ، کوم کورني کارونه ښوونکو تاسو ته درکړي دي، کوم لوست ستاسو نوی لوست دی، یعنې نوی لوست په اړه هم یو ځلې لکه دغه عنوان ستاسو نوی وي او تاسو سبا لپاره مهالویش جوړ کړئ. تاسو څه کوئ؟ د کتاب پاڼه را خلاصوئ، د علم او پوهې په اړه چې کله عنوان ولیده یو څه ځان سره سوچ کوئ چې دا به څه وي. کله چې ځان سره سوچ وکړ نو هغه وخت دی چې ځینې پوښتنې ستاسو په ذهنونو کې را پیدا کېږي. کله چې پوښتنې په ذهنونو کې را پیدا شوې بیا تاسو چې راځئ دغه متن لولئ، د متن په لوستلو سره هغه ستونزې ستاسو په ذهنونو کې ځواب پیدا کوي. یعنې ځواب پیدا کوئ هغه وخت دی چې د انسان ماغزه ورو ورو پرمختیا کوي. یعنې ډېر کم وخت کې ډېر ښه شیان له یاده کولی شي. خو که چیرې تاسو دغه کار ونه کړئ، یعنې خپله مهالویش جوړ نه کړئ، ښوونځي ته روان شئ، تاسو سره یو څه اندېښنه وي چې ښوونځي ته کله لاړ شو نو ښوونکی زموږ څخه پوښتنه وکړي، هغه د لوست په منځ نه خدای مکړه داسې ونه شي تاسو سره، او یا هم کورنی کار پوښتنه وکړي، تاسو به کورنی کار کړی نه وي. دغه ډول تګ ښوونځي ته انسان ته ستړیا پیدا کوي. کله چې انسان ته ستړیا پیدا شوه نو د هغه وخت دی چې انسان نشي کولی د خپل د ژوند ټول کارونه په سم ډول پر مخ بوځي. کور ته چې راځئ ستړي اوسېږئ، ښوونځي ته چې ځئ ستړي اوسېږئ. کله چې تاسو د ښوونځي نظر او د ښوونکو نظر څوک واخلي یا ستاسو کورنۍ واخلي، ستاسو په اړه خدای مکړه سم نظر ورنه کړي، یعنې ستاسو ستاینه ونه کړي وای دوی درس کې ضعیفه دي، او همدغسې کور کې هم ستاسو نه څوک رضایت ونه لري، ناراضي، نو تاسو ګلالي ماشومان زه مطمئن یم چې نه غواړئ دغسې خبرو سره مخامخ شئ. نو ځکه تاسو ته وایم چې ښوونځي ته ځئ، مهالویش منظم جوړ کړئ، کورنی کار منظم وکړئ، نوی لوستی نظر واچوئ چې نوی لوستم څه دی، تېر لوستونه تکرار کړئ په کور کې. هغه وخت دی چې که چیرې تاسو دغه یو لوستم نن دغه د نن درسي ساعت لپاره دا هم ولوستو، املا هم کار وکړه، ولیکو، کلمې هم پکې وپېژندلې، نو بله ورځ ته بل درس. په همدې ډول په یو کال کې که تاسو 40 عنوانه لوستي، هغه 40 عنوانه ټول ستاسو زده دي. امتحانش پکې یو ځلې مرورې وکړئ بس. خو که چیرې تاسو دغه یو ورځې لوست په یو ورځې کې سم ونه وای نو هغه وخت دی چې بیا تاسو ته ستونزه پیدا کېږي او امتحان شپې کې لوست په سم ډول لوستلی نه شئ. دا ځکه چې لوستونه په تاسو زیاتېږي، حجم د لوست زیاتېږي. هغه وخت نو که چیرې یو لوست څوک لوستی نه شي نو څه ډول کولی شي چې هغه څو لوستونه په یو درسي ساعت کې هغه ولولي. بیا هم تاسو ته وایم چې یوازینۍ لاره چې تاسو غواړئ خپل بریالیتوب یا خپل موخو ته ورسېږئ هغه دا ده چې تاسو په کور کې مهالویش منظم وي او هڅه وکړئ په بیکار وختو کې مطالعه وکړئ او پوهه او علم ترلاسه کړئ، چې انشاءالله دا کار هم تاسو کوئ. یو موخه د لوستم څه وه؟ د لوست د مخه لوستل چې انشاءالله تاسو زده کړئ. دویم موخه مو څه وه؟ دا وه چې تاسو باید د علم او پوهې په اړه پوه شئ، چې انشاءالله دا هم تاسو پوه شئ. انشاءالله دریمه موخه هم دا وه چې تاسو کلمې باید وپېژنئ، یعنې د کلمو په کلمو کې د تورو ترتیب باید تاسو زده وي، چې دا کار هم انشاءالله تاسو ته زه دلته په مثالونو کې ښیم. د هر لوست د برخې سره دغه کار تاسو ته تکرار ترسره کوم تر څو چې ستاسو زده شي. تاسو ګورئ زموږ د نن ورځې عنوان مو څه وه؟ آفرین، ګلالي ماشومان وایي چې زموږ د نن ورځې عنوان و علم او پوهه.
علم او پوهه. اوس تاسو دې خبرې ته وګورئ ځیر شئ چې زه غواړم دغه په تور واړوم نه. ما ویلې چې علم او پوهه غواړم دغه عنوان چې کوم دی دا په تور واړم. دا زه څه وکړم باید؟ آفرین. څوک وایي؟ ګلالۍ ماشومان ماشاءالله ټولو تېرې ورځې لوست ښه تعقیب کړی دی ځکه نو ستاسو زده دی. لومړی کوم توری ولیکم؟ آفرین. عین لیکم. بیا څه ولیکم؟ ډېر ښه. لام. بیا ماشاءالله ګلالیو زده کوونکو ستاسو ټول شی زده دی. دا څه شی شو؟ علم. عین لام میم. کوم کلمه ترې جوړه شوه؟ علم. ډېر ښه. اوس څه کوو؟ د پوهنې یا پوهې کلمه زه تاسو ته په تور واړوم. آماده یاستئ؟ ډېر ښه. دلته تاسو دقت وکړئ. دا کومه کلمه ده؟ پوهه. پ کوم توری ولیکم؟ ډېر ښه. بیا څه ولیکم؟ آفرین. پوهه. پوهه. انشاءالله چې ګلالۍ زده کوونکو دا تاسو زده کړي. خیر راځئ چې زه تاسو ته یوه کلمه بله هم وکاروم یا په تورو یې واړوم. هغه به کومه کلمه تاسو ته واړوم؟ تاسو راته ووایئ کوم یې وه؟ ډېر ښه. څوک. څوک. څ واو کاف. ډېر ښه. ګلالۍ ماشومانو انشاءالله تاسو درس زده کړ، ستونزه پکې نه لرئ. تاسو د کورنۍ کار چې زه در کوم هغه څه دی؟ تاسو کورنۍ کار دا دی چې تر دغه ژبې پورې لوستی دی تاسو همدغه واخلئ په کتابچو کې ولیکئ، املای کار وکړئ او په تورو یې هم واړوئ چې انشاءالله ستونزه به پکې نه وي. کورنۍ کار کې هم تاسو کتابچو کې ولیکئ. ګلالۍ ماشومانو تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو خود الله پاک ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت. بریالي اوسئ.